زما نوم حفیظ الله د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او تقریبا زما پیدایش دلته په پاکستان کې شوی دی. دا بوډ بازار دی پېښور چې مینی کابل هم ورته وایي. تقریبا 43 سالو چې دلته دا بازار سټارټ کړی دی افغان مهاجرینو. دې کې اوس موږ سره پاکستاني وروڼه هم شته دي، اقلیت هم شته دی او دا درې واړه موږ دلته په خوشحالۍ سره زندګي کوو. اعلان خو دی حکومت کړی دی چې کوم ایلیګل دي او د ACC کارډ والا دي، نو دې ته خو دا ټایم ورکړی چې 10 اپریل او دا ختم شو. خو چونکې موږ په 605 کې اچولي POR کارډ دی، زموږ 30 جون پورې ټایم دی. نو دا حکومت داسې نه وایي چې یاره تاسو ته ټایم درکو یا هم وباسو. نو که ټایم راکړي چې دونه ټایم موږ ته راکړي چې د خلکو قرضونه موږ واپس کړو او موږ د خپل قرضونه راکړي، ځکه کاروبار موږ د زیرو نه سټارټ کړی دی. تقریبا 30-40 سال وشو دا کار سټارټ دی. زموږ هم په خلکو پیسې دي، موږ سره هم د خلکو پیسې دي، کاروبار دی، خلکو کورونه دي، ګاډي دي. نو دا وجه کې لږ مشکلات موږ ته دي چې دې داسې ایګزیکټ ټایم وکړي چې یاره دې نه پس تاسو کارډ نه رینیو کېږي، تاسو به ځئ او یا رینیو کېږي دومره ټایم درکو. نو دې کې موږ تقریبا داسې یو سچویشن کې یو چې بالکل هېڅ حاصل نه راوځي. نو چې خپل وطن ته لاړ شو په خوشحالۍ په حیا او په عزت باندې په دې موږ خوشحاله یو. خو داسې دی چې دا د ورکوټي ټایم کې نه کېږي، دا میکسیمم کال نیسي یا 8 میاشتې یا 6 میاشتې چې کاروبار خپل راټولوي او بل ته خپل امانت ورکړي او ته خپل امانت ورنالي. نو دا لږ ټایم والي په خوشحالۍ خپل وطن ته لاړ شو خوشحاله وي. موږ کاروبار د پاکستاني کپړه ده موږ سره او په یو طریقه زه تاسو وایم چې موږ انډایرکټ سپیډ خلک یو، موږ انډایرکټ پاکستان حکومت ته ټیکس ورکوو، ځکه دا کپړه چې موږ راوړو په دې باندې کرایه راځي، په دې باندې خرچه راځي، د فیکټرۍ نه موږ راوړو. نو کاروبار زموږ د لاهور او فیصل آباد نه ګاګ خو یو خدا چې کوم اعلان شوی دی د وجې نه چې کوم ګاګ دی هغه نشته. لکه تقریبا دا چې 90% کم شوی دی، څوک د یاري نه راوځي او د چا مجبوري ده چې مطلب کډه به باري او د چا مجبوري ده چې بیزې اوس پیسې د خرج کوي. نو د کډه وس خو تاسو وی تقریبا 1,60,000 1,50,000 داسې اپروکسیمیټلی د کرایه راځي د ګاډي. نو ډیرو کسانو سره دا نشته دی، نو هغوی به اوس سوال کوي او موږ د دواړو حکومتونو دغه دی طلب دی د دواړو حکومتونو د افغانستان او پاکستان چې دې خلکو سره کومک وکړي چې کوم کس کرایه نه لري، نو داسې یو مرحله یو داسې یو سیستم ورته برابر کړي چې دې په حیا عزت سره مطلب کرایه په کمه کرایه مناسب ریټ باندې تورخم ته لاړ شي او تورخم نه اخوا ته لاړ شي. موږ سره تقریبا دلته 40 مارکیټونه دي. زه خپله د افغان تاجر اتحاد د یونین یو غړی یم. نو په 40 مارکیټونو کې موږ سره تقریبا داسې وښیي چې 10-15% پاکستاني ورونه دي را سره، 3-4% موږ سره اقلیت اهل هنود او سیکان دي. نو تقریبا داسې وښیي چې 85% یا 90% موږ سره افغان تجاران دي، بزنسمنان دي. 40 مارکیټونه دي موږ سره. پیغام دا دی که چېرته افغان مهاجرین چې کوم د POR کارډ والا وباسي، نو چې دې ته داسې ټایم ورکړي چې دې کې د خپل کاروبار راټول کړي او په حیا عزت سره لاړ شي. او چونکې د ACC کارډ والا او بغیر ډاکومنټس دا خو روان دي، دا خو نن نمبرېږي او پرون نمبر شي او روان دي. او د POR کارډ والا چې وباسي دې ته داسې ټایم ورکړي یا 6 میاشتې یا یو کال چې دې د خپل بزنس کاروبار پکې راټول کړي او خلکو ته خپل امانت ورسوي.